خیر خبر او څوک دیږي خو حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه دغه ښکلي پیغمبر عاشق و، داسې عاشق چې زما په خیال زمونږ باباجي د خدای پاک وبخي هغه به قسم خوړه چې ما په دې خپلو سترګو داسې عاشق او داسې سړی نه دی لکه حاجي صاحب رحمت الله علیه په شان داسې یو عاشق. زه طالبانو ته کله په درس کې دا بعضې ملګري ناست دي د هغه متعلق بیان کوم چې د هغه څومره بهادري وه او په دین د هغه څومره ننګ او څومره غیرت و. خدای شته که دومره غیرت او دومره ننګ او دومره هغه بهادري او پهلواني نن د بل چا زه وینم کم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه. زما نه مخکې مولانا صاحب د هغه کرامات ذکر کړل، شک پکې نشته. کرامات د اولیاء بالکل حق دي، ام په مرګ او ام د وفات نه وروسته ګورئ. بعضې خلک دې کې انکار کوي وی په ژوند د اولیاء او کرامت شته او د وفات نه وروسته د اولیاء او کرامت نشته. دا بالکل غلطه خبره ده. ام په ژوند شته، ام د وفات نه پس د اولیاء او کرامت شته. که څوک پکې شک کوي ما سره دې راشي خبره دې وکړي، دې کې اړو څه شک و شبهه نشته. د اولیاء او کرامت هر وخت ثابت دی. نو د حضور او د پیغمبر معجزه په ژوند هم شته، د وفات نه پس هم شته، عمر له به چلیږي. خیر د حاجي صاحب رحمت الله علیه کرامات ای کې شک و شبهه نشته او هغه د شبهې نه بار دی. یو کرامت د حاجي صاحب درته ښیم، ښکاره کرامت درته ښیم، هغه د حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه و اشعار دي. دې نه لوی کرامت بل نشته. تاسو چې د حاجي صاحب کلام اورئ ما له تعجب راشي. دلته د حاجي صاحب نعتونه ویلی شي او ملګري یو بل سره شر او شور او خبرې کوي. تاسو د حاجي صاحب کلام واورئ، د هغه نعتونه واورئ، نو تاسو ته پته ولګي او سوچ پې وکئ. لکه زما د ورور مخکې ووی که نه هغه یو شعر چې هلته را باندې بیا یو نعت واوروه او یو ټکې زما د غوږ ته راغی دی بار بار اورم وی ستا د مخ دیدار ستا په مخ غواړم، د خدای نه ستا په مخ ستا دیدار غواړم. ګورې دا وسیله هم ثابته ده. بعضې خلک دې نه ګورې انکار کوي، وسیله نه مني. دې دنیا کې توسل په ذوات فاضلو، په نیکانو بندگانو، د هغې په اعمالو، د هغې په ذات، دا بالکل ثابت دی. هېڅوک دې نه انکار نشي کولی. او که څوک ته انکار کوي نو هغې ته هم زه ما سره دې خبره وکړي، دې کې هېڅ شک و شبهه نشته. نو توسل او وسیله په ذواتو فاضلو، یره په بوتانو او دا چې کم د اندوانو دا بوتان دي ټیک ده. په احادیثو کې د توسل تاسو ته هغه وجه وښیم، هغې ته توسل نشته آیاتونه هم درته وایي او احادیث هم درته وایي، د هغې هغه بنیاد درته وښیم. هغه کم توسل چې خدای وایي نشته، هغه نشته چې کافرانو به په لات او په منات او په عزا کم خدای ته نیول، موږ هم نه منو. هغه بوتان او هغه باطل خدایان هغه توسل نشته. نور ذوات فاضله پاک بندگان د خدای پاک. باران نه کېده، باران نه کېده نو تپوسو شو وی باران نه کېږي څوک. حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوسو شو باران نه کېږي. دوه موقعو کې داسې واقع پیښه شوې وه. وی د حضور پاک د روضې مبارکې د پاسه چې کوم ګنبد دی هغه لږ سورې کې، چې د حضور پاک د روضې مبارکې انوار لږ اسمان ته لاړ شي چې باران وشي، ته لږ غوندې سورې کې باران وشو. بله زمانه کې باران نه کېږي، وی باران نه کېږي. خلکو وی حضور پاک چې به په دنیا کې حیات و نو مونږ به هغه وسیله که چې خدای د ده په مخ در نه باران غواړو. اوس هغه نشته. او د حضور پاک تر حضرت عباس شته، وی خدایا د دې حضرت عباس په مخ در نه باران غواړو، لاس یې نوح قطع کړی باران شروع شو. دې د توسل او وسیله نه نور د څه کوي، هسې سترګې پټولي. نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې اشعارو کې هم توسل او وسیلې ته اشاره ده. وی ستا د مخ هغه دیدار غواړم او ستا په مخې غواړم، ای محبوبه ستا په مخې غواړم. نو د حاجي صاحب لوی کرامت هغه د هغه اشعار دي، د هغه نعتونه دي چې هغې ته سړی غوږ ږدي نو سړی وایي چې عاشق د زمانې هم دقه و، مونږ پکې څه یو. د هغه د اشعارو نه پته لګي. او ما مخکې په اجتماع کې بیان کړی چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کم کرامت دي، نو چې مونږ ته څونه پورې د مشرانو نه وینا شوې ده. زمان یا و خدای پاک دی وبخي هغې خوب لیدو حین هغه وخت کې چې کم وخت کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات کېږي. او باباجي زمونږ خو دلته کې د حاجي صاحب مریدو، باباجي به زمونږ فخر کو د حاجي صاحب په پیری باندې.
او په یو بله وجه به فخر کو وی مال سبقونه را کړیو نو په حج کې وسره مرګري شوم په دې اخیری د حاجي صاحب اخیری حج او د هغه ړومبی حج وی چې مدینې منورې ته لاړو د حاجي صاحب هغه عشق چې به هغه بیانو نو هغه د لیدو او د اورېدو نه بار خبره ده وی ریاض الجنت کې ناستو وی ما ته حاجي صاحب هغه به ورته صاحب مبارک وی او زمونږ کور کې اوس هم داسې مشهوره ده چې مونږ دا زه دلته کې اوس حاجي صاحب رحمت الله علیه ځکه تاسو د پیولو دپاره زمونږ په کور کې اوس هم داسې د واړه لوټولو د صاحب مبارک وی او مقه الفاظ دي وی صاحب مبارک ما ته وی چې د دې قبر د صاحب د طرف نه ما ته الهام کېږي چې دې مازون کا نو زه تا مازون کوم ما ورته وی چې صاحب بالکل زما خوښه ده نو په حج کې ورسره ملګري یو زمونږ د کلي د میرې فضل اکبر حاجي صاحب خدای دې وبخي وفات شوی دی او یو پهلوان حاجي صاحب وی دوی هم وفات شوی دی وی دوی موجودو وی ما ته وی چې مولوي صاحب مازون کوم دی دلته او دا دوم در باندې ګوان شو او دا د زیارت د قبر دا صاحب دام در باندې ګوا کوم مولوي صاحب وی ما ورته ام جړل او مم خندل ما ورته وی چې صاحبه زما په مازونتیا او زما ستا په مریدۍ باندې ستا مرید کېږم مازون کېږم خلیفه کېږم دې دو ګوانو ته حاجت نشته دقه صاحب دا د روزې مبارکې صاحب زما د ګوی دپاره کافي دی هغه به فخر کو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په مریدۍ باندې وی داسې پیر او داسې بزرګ او داسې استی ما په دې خپلو سترګو چته نه لیدی په سعودي کې هلته کې یو دعوت شوی او په هغې دعوت کې لوی لوی علما ناستو په دین چې چاله غیرت ورځي که نه هغې ته بزرګ وی هغې ته ولی وی د هغه کرامت به خامخی د شمیر نه به باري وی هغې کې یو عالم ناستو چې هغه ته به شمس العلما لقب ورکو شمس العلما د علماو نور وی چې داسې نور عالمان ناست دي هم داسې مخامخ راغی نو هغه ږیره خریلې وه اوس هم دا د مصر خلک لوی لوی علما به د سنتو د پټکیو د ګیرې اډو خیال نه ساتي ګیره خریلې وه وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وکتل نو یې فورا یې ورته وی په عربۍ کې چې ته خو شمس العلماء او حال دې دا دی فورا ټینګ نه شو بیا د سنتو خلاف یې ولید من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك عدف الایمان یو سړی یو ناروا ویني په دې لاس به سموي او که په لاس نشي سمولی نو په خوله به یې سموي که په خوله هم نشي سمولی زړه کې به ورسره بغض ساتي نو حاجي صاحب به د لاس نه کار اخیسته فورا ورپاسېد ورته وی ته شمس العلماء دومره لوی لقب او دی مخ ته دې وګوره ام قار شو ورته وی ښه ګیرم سنت ته او رانجم سنت دی نو حاجي صاحب ته ستا رانجه ولې نشته تا رانجه ولې نه دي مګلې نو حاجي صاحب ورته وی چې بالکل رانجم سنت دی او ګیرم خو ګیره سنت دائمه ده همیشه دپاره او رانجه سنت غیر دائمه دي لکه رانجه ماسخوتن واچې او چې سار مخ وینځي نو ختم شوي وي نو ما بیګا رانجه اچولی دي او سار چې مخ وینځ بس ختم شوي دي او ګیره کې خو داسې نه کېږي چې سار یې پرېږدي او بیګاله بیا ختم شي او بیګاله بیا پرېږدي خو به همیشه ای بس فورا غلی شو او دومره هغه غصه شو هغه ډوډۍ والا ته په غصه شو چې هغه مجلس یې پرېښود او بار ته ووت په مدینه منوره کې د مدینې منورې ډیپټي کمشنر ډي سي چې ورته تاسو وایه هغه دعوت کړی وی زه به ورسره وم چې مونږ لاړو او هغه کوټې ته ورننوتو وی حاجي صاحب رحمت الله علیه واپس شو وی ما ته وی چې را واپس شو وی چې ولې صاحب وی دې کې تصاویر دي تصویرونه دي پکې وی هغه ډیپټي کمشنر راوت وی چې صاحب راځه وی چې نه دي کې تصویرونه دي وی جیلر به کوته وی نه داسې لرکول نه ما سره به وعده کوي چې بیا به پکې نه لګي وی د سره وعده کوم چې بیا به دې کوټه کې تصویرونه نه لګوم بیا حاجي صاحب وردن نشو نو مولانا عبدالغفور صاحب زمونږ د دې علاقې یو عالم او د حاجي صاحب رحمت الله علیه مازونه مو هغه هلته په ژړا شو نو وی داسې سلګۍ والې وی ژړل وی چې دې کم کوټه کې مونږ بې شمېره ځله ډوډۍ خوړلې ده خو مونږ کې دونه جرأت نو چې د ډیپټي کمشنر ته ویلو چې تصویرونه کوز کا او چې نن یو مجاهد ځوان راغی نو یوازې کوزول څه کوي چې همیشه لپاره یې پې بند کړل او مشهوره خبره ده په دې عثمانزو کې میرزا اسکندر د ګریوان نه دي نیول ستا د دې علاقې یو خان دی او په یو مجلس کې یو جلسه ده او په هغه جلسه کې حاجي صاحب رحمت الله علیه هم ناست دی
او هغه خان هم ناست نوم یې نالم، اوس وفات شوی دی. هغه به سګرټ څکه او پوکې به یې د حاجي صاحب په شا داسې ورخوشې کړه. دا د هغه ډېر بدبخته خلک داسې وخت کې مو د نیکانو هر وخت کې مخالفین هغه پوکې به یې داسې کړه. حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وی خان صاحب دا سګرټ مه څکه. او ورته غصه شو، وی زما خپله خوله ده، خپله ګناه مې ده، ستا را باندې څه. بیا ورته حاجي صاحب رحمت الله علیه وی منت درته کوم چې دا مه کوه. او ورته نور هم غصه شو، وی زه خپل کار کوه، زه پیښه دا ما کار پیښه. حاجي صاحب رحمت الله علیه پاسېده، هغه شل نیزه به وي ورسره وه، هغې اوچته کړه. یو ځل مې درته د ورورولۍ په خیال باندې منت وکړو، بیا مې درته اپیل وکړو، ته د دې ځای پښتون، زه د سلیمان خېلو پښتون. اوس درته په زور ویم چې وغورځوه سګرټ. یاره حاجي صاحب وي تا ته خو خبره هم نه پوهېږې، ما خو در سره ټوغې کولې او فوراً هغه ته خو پته وه چې ده کې دومره غیرت او جذبه ده په دین چې اوس را باندې حمله کوي. سګرټ یې وغورځوه، وی راکاږه پې خپې پې راښکالې پرېښو. دومره غیرت نن چا کې شته د دین؟ نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه بزرګي او هغه کرامت د هغې په ژوند مو د هغې د وفات نه پس هم شته. نو د ما هغه قصه کوله بس ختموم چې زمونږ هغه نیا خوب ولید. زمونږ زوړ کور کلي کې داسې خوا کې یو کنده راغلې ده، وی چې زه خوب وینم چې په دې کنده کې کبان دي او داسې بره روان دي، جیاباد ته روان دي او سپین سپین څادرونه یې په سر کړي دي. هغه د هیبت نه پاسېده، زمونږ باباجي را پاسو، وی چې ته پاسه ما داسې خوب ولیده. وی دې خوب نه خو څه بل څه معلومیږي دا زه ماسخوتن راتلم او د صاحب مبارک طبیعت خو لږ ټیکو، خو معلومیږي چې څه بل څه دي. وی چې څنګه را پاسېدم راویښ شوم په دې نیت چې راځم، خلیل شیخ زمونږ د تورمزو یو سړی و، هغه ور وډبه، ای ما ته وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات شو. داسې نور ډېر کرامتونه ما مخکې بیان کړی. نو مقصد زما دا دی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه یو صحیح عاشق رسول و، یو صحیح د پیغمبر علیه السلام صحیح وارث چې څه ته ویلی شي، او د پیغمبر علیه السلام په ګدی نایب او خلیفه په حقیقي معنو کې حاجي صاحب رحمت الله علیه. او دا د هغې یاد کې م دی ما مخکې مې وي چې دا هغه تړلې غوندې خبره ده. د حضور پاک سیرت او د حاجي صاحب بیان سره د نبي علیه السلام سیرت دا لازم دی. خو لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب سید شاه مولوي صاحب ووی دغه رنګ شکر دی په دې اوس هم مونږ فخر کوو چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه ځای هغه مرکز خالی نه دی، خو مقصد د هغه مریدان، د هغه شاګردان او د هغه معتقدین دلته راځي او ښه په خوشحاله ړځي. دا شکر دی. ځکه ډېر خلک داسي چې هغې وفات شي او د هغې هغه ګدی خالی پاتې شي. شکر دی چې د حاجي صاحب رحمت دام د هغه یو کرامت دی چې د هغه ګدی خالی نه ده. زما نه وروسته مولانا صاحب شته دی، هغې به تقریر کوي انشاءالله، او زمونږ خو ساده خبرې یو څو خبرې مې درته وکړئ، اب انشاءالله ډېر ښکلی تقریر کوي، ډېر مزېدار تقریر کوي، تاسو په انشاءالله ښه خوشحاله یې. هغه به تقریر کوي، زه به نه، مولانا سیف الله صاحب هغې به تقریر کوي. زه یو مختصر غوندې دعا کوم، خو دا اختتامي دعا به نی، مختصر دعا کوم او د خپل ځان دپاره کوم او ستاسو دپاره دو کې چې الله ذوالجلال مونږ کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه حقیقي عشق پیدا کړي کوم چې په هغې کې عشق د خولې ګورې نوم نه دی چې په خولې دی مینه ده او عشق دی او عشق دی، د خولې خبره نه ده. ځان کې د حضور پاک اخلاق، د هغه عادات، د هغه عمل چې هغه کې څنګه عمل و اقا شان سیرت او خوی ځان کې پیدا کول پکار دی، دې ته عشق وایي. او که په خولې ځان زما عشق دی او عشق دی عشق دی او عمل مې د حضور پاک نه خلافي، قول خبرې مې د هغې نه خلافي او جون مې د هغه نه خلافي، دا عشق نه دی، دا بیا دشمني ده. نو خدای پاک د اقصی حقیقی عشق محبت مونږ کې پیدا کی کم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه د پیغمبر علیه السلام سره. خدای دې هغه سي مجاهدانه زندگی په مونږ کې پیدا کی. دو کې د صاحب مبارک دې زامن ہوتا چې خدای پاک خپل منځ کې اتفاق اتحاد لري، دا ځای په خدای آباد لري. د حاجي صاحب رحمت الله علیه لومبي خلیفہ چې دلته تیر شوی دی میراګل مولوي صاحب، هغې په حق کې دو کې چې الله ذوالجلال د هغې درجات عالیه نصیب کړي. ځکه د حاجي صاحب خلیفہ دلته کې د هغې اولاد مو زومې مو او هغې محبت مو په خپله ګدی په جون کې نولی، نو د هغې برخوداران هم شته دی، هغې ته هم دعا وکړئ. او اوس چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کوم اولاد دی، جانشینان دی، هغې دپاره هم دعا وکړئ چې خدای پاک به دا ځای آباد ولري او کومه مجاهدانه زندګي چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه همقسې خدای پاک دا ځای اوس هم د جهاد او د عشق یو مرکز وګرځئ. صلی الله تعالی